په سلامونه مو هرکلی کوم فرید احمد یار یم د آنلاین ټیچ پښتو یوټیوب چینل طریقه ستاسو حضور ته د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. هیله لرم چې جوړ او روغ وایاست، ستاسو جامې به مو په تن وي. ګران دوستانو، په تېرې ویډیو کې مې درته وښودله چې څنګه کولی شئ د فاینور ماسټر کارډ آرډر کړو او همدارنګه هغه افغانستان ته راته راواستوي. نو ګران دوستانو، که چا دغه ویډیو نه وي کتلې، همدغه ویډیو درسره وګورئ چې په دې کې مکمل د فاینور ماسټر کارډ په باره کې ما معلومات کړي دي. تاسې همدغه ویډیو که چا نه وي کتلې ویې ګورئ، د دوستانو سره یې شیر کړئ. که بیا هم کومه پوښتنه لرئ تر همدې ویډیو لاندې راته کمنټ کړئ. دوستانو، په دې ویډیو کې به زه درته وښیم چې ځینې په اډسنس کې کوم چې موږ تاسې کله اډسنس خلاص کړو، په هغه کې موږ ځینې داسې مخففات وینو، یعنې ځینې داسې موډلونه وینو چې هغه زموږ او ستاسې شاید سر نشي په خلاص، چې هغه مثالونه دي لکه سی پی ام دی او همدارنګه سی پی سی ده او سی ټي آر دی، آر ام پی ده او همدارنګه سی پی ای ده. ګران دوستانو، دا ډېر مهم موډلونه دي چې د ځینو ملګرو سره نه په خلاصېږي، او همدغه لامل دی چې زموږ او ستاسې اکاونټونه ډیسیبل کېږي د اډسنس ته، چې موږ همدغه موډلو باندې نه پوهېږو، چې په همدغه موډلو باندې زموږ او ستاسې په هر یو باندې سر خلاص وي، نو بیا انشاءالله تعالی موږ تاسې هغه کنټرولولی شو. یعنې کوم وخت چې زموږ او ستاسې په موضوع باندې سر خلاص وي، نو بیا طبعا هغه موږ تاسې پیژنو، هغه کنټرولولی شو، بیا زموږ او ستاسې اکاونټونه نه ډیسیبل کېږي. نو ګران دوستانو، په دې ویډیو کې به زه تاسې ته د سی پی ام، سی پی سی، سی ټي آر، آر ام پی او همدارنګه سی پی ای په باره کې معلومات درکړم چې دا موډلونه څه شي دي په اډسنس کې، د هر یو وظیفه څه شي ده او څه کار کوي. نو ګران دوستانو، په دې ویډیو کې د دې ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ، همدا ویډیو تر پایه پورې وګورئ تر څو په هر څه باندې مو سر خلاص شي. ګران دوستان، یوازینۍ هیله مې دا ده که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل نښان ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو د ټول در مخې ته تاسو پورې در ورسېږي. نو ګران دوستانو، نور مو وخت نه ضایع کوم، راځئ په ویډیو پیل کوو. ګران دوستان، درته ښه راغلاست وایم. په سر کې لومړی موږ سی پی ام لرو. که چېرې تاسې هلته وګورئ، هلته حتما سی پی ام شته، چې سی پی ام څه معنا لري، څه وظیفه اجرا کوي او دا د څه شي لپاره په اډسنس کې شته. ګران دوستانو، د سی پی ام دا مخفف دی، چې سی پی ام مطلب دی کاسټ پر 1000. ګران دوستانو، تاسو فکر کوئ چې دلته خو ام دی، ام نو بیا د 1000 څه معنا لري، یعنې د زرو سره څه تړاو لري. ګران دوستانو، په لاتین کې دغه ام 1000 ته همداسې په ام باندې لیکل کېږي، نو په دې خاطر دی همدغه لاتیني څخه راخیستی دی چې سی پی ام معنا کلیک پر کاسټ پر 1000، یعنی مطلب څه، یعنی پر 1000 امپریشن باندې د اعلان بیه. مطلب څه په دې ځای کې ګران دوستانو، که چېرې موږ تاسې 1000 اعلانات وګورو، یعنی 1000 اعلانات موږ ته راسي، نو د هغه بیه به څومره وي. ګران دوستانو، دا خاص او خاص کله چې موږ تاسې بلاګ ولرو، بلاګر ولرو، نو په هغه ځای کې زموږ او ستاسې اعلانات پر هغه بلاګ باندې نښتي وي. یا د مثال په توګه زه یو بل مثال درته درکوم، چې هغه لکه مثال په توګه موږ تاسې اپلیکیشن جوړ کړی دی، پلی سټور ته پبلش کړی دی. طبعا دغه زموږ او ستاسې اپلیکیشن به خلک ډاونلوډوي او استفاده به ورڅخه کوي، نو پر هغه باندې خو اعلانات تاسې لګولي دي، هماغه اعلانات راځي. نو که چېرې دوی کلیک هم پر ونه کې، صرف دغه اعلانات دوی ته 1000 اعلانات ښکاره کړي، دا زه مثال درکوم، هغه خو بیا په هر اعلان پورې، په هر هېواد پورې اړه لري، په هر اعلان پورې اړه لري، خو زه صرف یو مثال درکوم. که چېرې مثال په توګه زموږ او ستاسې اعلان 1000 نفره وګوري، یعنې 1000 واوړي، 1000 نفره یې وګوري همدغه اعلان، نو د هغه بیه څونه وي، یعنې د هغه بیه به مثال په توګه تاسو ته $1 درکړي. یعنې چې صرف مازې 1000 نفر همدغه ستاسې د اپلیکیشن اعلانات وګوري، نو تاسو ته به څونه درکړي، $1 درکړي. یعنې د دې معنا دا ده چې کاسټ پر 1000، یعنې د پر 1000 باندې د هغه بیه، پر 1000 باندې د اعلان بیه. مثال په توګه 1000 نفرو د هم ستا اعلان وکتئ، نو تا ته $1 درکړي. د هغه څخه وروسته بل موږ تاسې لرو سی ټي آر یا سی پی سی. سی پی سی لرو، په دې ځای کې همداسې موډل دی، یا سی ټي آر ته به راشو. سی ټي آر موږ تاسې لرو کلیک تھرو ریټ دی. کلیک تھرو ریټ څه معنا لري، یا دا سی ټي آر کلیک تھرو ریټ، یعنی څومره خلکو زما اعلانات کلیک کړي دي. دا سی ټي آر کلیک تھرو ریټ څه معنا، یعنی زما اعلانات څومره پورې کلیک کړي دي، په اصطلاح د هغه کلیک اندازه تاسو ته ښیي. مثال په توګه څومره خلکو چې تاسو اعلان کلیک کړی وي، همدغه ریټ ته سی ټي آر ویل کېږي، یعنې همدغه اندازې ته سی ټي آر ویل کېږي. زه یو مثال درته درکوم. مثال په توګه ستاسې یو اپلیکیشن دی، هغه تاسې پلی سټور ته پبلش کړی دی او همدارنګه هغه 1000 نفرو وکتئ،
زرو نفر وکړي یا زرو نفر کلیک پر وکړي، پر همدغه ستاسو د اپلیکیشن پر اعلاناتو باندې زرو نفر کلیک وکړي نو طبعا ستاسې سی ټي آر به څومره وي؟ 10% وي ګران دوستانو. یعنی پر کوم وخت چې موږ تاسې داسې 10,000 خلکو کلیک وکړي نو سی ټي آر به مو څونه وي؟ 10% وي. یا مثال په توګه زرو نفر وکړي ستاسې سی ټي آر به څومره وي؟ 10% وي. نو دې ته سی ټي آر ویل کېږي. سی ټي آر یعنی کلیک تھرو ریټ، یعنی هغه اندازه کم چې ستاسې پر اعلانات باندې کلیک شوی دی. د هغه څخه وروسته بل موږ لرو RMP Revenue per 1000 impression. Revenue per 1000 impression. دې د بیا ګران دوستانو دا څه معنا لري؟ یعنی کوم وخت چې موږ تاسې دلته خو موږ CPM ودرلودی او همدارنګه مو CTR ودرلودی. نو دغه کوم وخت چې موږ صرف CPM کوم چې موږ صرف خلک اعلانات وګوري موږ ته پیسې پر کوي، نه کوم کلیک پر ونه کی. بل CTR دی کوم وخت چې خلک کلیک پر وکي موږ ته پیسې راکول کیږي. RPM بیا څه معنا لري؟ Revenue per 1000 impression. دا خپل د CPM او CTR د دواړو یو ځای پیسو ته ویل کیږي. یعنی څومره خلکو صرف زموږ اعلانات کتلي دي، څومره خلکو زموږ پر اعلاناتو باندې کلیک کړي دي، نو د هغه کاسټ یا هغه بیه په دې ځای کې لیکل په RPM کې لیکل کیږي. نو یعنی څومره خلکو زموږ اعلانات صرف وکتله، څومره خلکو کلیکونه پر وکړل، د دې دواړو جمع په RPM کې لیکل کیږي. نو د هغه څخه وروسته بل لرو CPA. CPA دا هم په اډسنس کې موږ تاسو یو موډل دی ګران دوستانو چې کاسټ پر اکشن. کاسټ پر اکشن دا نو ګران دوستانو CPA معنا کاسټ پر اکشن دا په موږ تاسو پورې اړه لري. یعنی څنګه که چیرې موږ تاسو مثال په توګه پر اعلان باندې کلیک وکړو، هغه اعلان ته داخل سو، هغه سایت ته داخل سو، نو په هغه ځای کې که چیرې موږ تاسو را ولاړ سو د مثال په توګه د هغه سایت کې دغه اباوت از وګورو، همدارنګه پرایوسی پالیسی وګورو، په هغه سایت کې ځان رجستر کړو او نور داسې یعنی پکښې کې وګرځېږو، نو د همدغه اعلان به موږ ته یو رقم CPC راکوي. او که چیرې صرف مازی اعلان ته ور داخل سو، صرف یو ګړی پکښې کې انتظار سو، نور پکښې کې ونه ګرځېږو، نه پرایوسی پالیسی وګورو او همدارنګه نه مثال په توګه اباوت از وګورو، هم نه همداسې نور کانټاکټ وګورو، یعنی ځان ورسره رجستر نه کړو، د هغه CPC بیا بله کم ده. یعنی دغه هغه عمل ته ویل کېږي کوم چې تاسې اعلان ته داخل سئ او په هغه اعلان کې تاسې هغه کم عمل اجرا کوئ، هغه ته CPA ویل کېږي یا کاسټ پر اکشن. د هغه څخه وروسته CPC لرو. CPC ګران دوستانو CPC کاسټ پر کلیک، یعنی پر یوه کلیک باندې د هغه بیه. یعنی کوم وخت چې موږ تاسو پر یوه اعلان باندې کلیک وکړو نو موږ ته پر همدغه کلیک باندې څومره پیسې راکوي، د هغه اعلان د نرخ په همدغه CPC کې لیکل کېږي. نه تاسو به د اکثر خلکو څخه اورېدلي وای نن CPC ډېره لوړه د پلانکي ملک څخه ماته پر کلیک باندې $1.5 راکړله، هغه همدلته په CPC کې معلومیږي. کوم وخت چې موږ تاسې پر اعلان باندې کلیک وکړو، په هغه اعلان کې پاته سو، نو هماغه اعلان چې کله چې موږ تاسو راسو یو کلیک وکړو، په همدغه ځای کې د هغه CPC لیکلي وي. CPC معنا کاسټ پر کلیک، یعنی د یوه کلیک بیه. نو دغه دې ته CPC ویل کېږي. ځینو ملګرو پوښتنه کړې وه وایي موږ او تاسې باید چې څنګه خپل اډسنس کنټرول کړو چې هغه بند نه سي. ګرانو دوستانو هغه کوم وخت چې موږ او تاسې غواړو چې خپل اډسنس د بندېدو څخه وساتو، تر ټولو مهم شی CTR دی. همدغه CTR موږ او تاسې باید چې کنټرول وساتو تر څو زموږ او ستاسې اډسنس بند نه سي. څنګه یې کنټرول وساتو؟ نو خو اوس موږ او تاسې کلیکونه مو وکړل، دا CTR لوړ سو، نو دا بیرته بیا موږ ته څنګه کنټرول ساتلی سو، یعنې څنګه یې راښکته کولی سو، د هغه طریقه درته ښیمه. دوهم شی موږ هلته که چیرې موږ تاسې په اډسنس کې وګورو امپریژن CTR لرو. امپریژن CTR او CTR موږ تاسې باید چې دواړه کنټرول وساتو. یعنی کوم وخت چې موږ تاسې کلیکونه وکړو، فرض کړه 10 کلیک مو وکړل، طبعا دا به CTR به تقریبا پورته کېږي 28 همداسې 15 20 همداسې فیصدۍ ته پورته کېږي. نو دا CTR موږ بیرته څنګه راښکته کولی سو؟ د دې طریقه زه هم درته ښیم. او بل کوم وخت چې موږ تاسې کلیکونه وکړو، همالته امپریژن CTR لرو، دی او هغه سره تړل دي چې دی څومره فیصدي پورته کېږي، هغه هم په هماغه اندازه چې کېږي پورته کېږي. د دې دوه د کنټرول لپاره چې موږ تاسې CTR او امپریژن CTR کنټرول کړو، نو بیا تاسې راسئ په کوم اپلیکیشن کې تاسې کلیکان کوئ، چې مطلب یعنی تاسې خپل د سیلف کلیک لپاره کوم اپلیکیشن جوړ کړی دی، د هغه په هغه کې تاسې کلیکان کوئ. نو
چې کلیکونه مو وکړله ښه طریقه در ټوله ښه طریقه زه درته ښیم څنګه موږ تاسو کولی شو چې په یو اپلیکیشن کې کلیکان وکړو ګورئ ګران دوستانو دا ډېره غلطه طریقه ده چې موږ او تاسې ځینې ملګري اول د واره امپریشن ورکړي اپلیکیشن ته د هغه څخه وروسته بیا کلیک کوي یعنې دوی راولاړ شي مثال په توګه اول اعلانات امپریشن واړی چې مثال په توګه ښه امپریشن 100 ته ورسېدي بیا نو د یو کلیک وکړي دا ډېره غلط طریقه ده ګران دوستانو موږ او تاسې اکاونټ دستي ډسیبل کېږي نو طریقه زه درته ښیم تاسې اول راولاړ شئ اول کلیک وکړئ د هغه څخه وروسته بیا کله چې مو کلیک وکړئ یعنې 3 دقیقې په هماغه اعلان کې پاته شولاست د هغه څخه وروسته چې مثال په توګه یو کلیک مو وکړئ 2 کلیک مو وکړله هغه پرله پسې وکړئ یعنې داسې مه کوئ چې تاسې یو کلیک وکړئ بیا هغه ته امپریشن ورکړئ بیا بل کلیک وکړئ بیا امپریشن ورکړئ یا فرض کړئ تاسې اول خو زه اوس درته وایم په دغه اوس وختو کې بیخي کلیکونه ډېر کنټرول کې کلیکونه بیخي په ټوله ورځ کې تر 15 الی 16 کلیک مه کوئ او هغه هم داسې وکړئ چې د جلا جلا ټلیفونانو څخه یې وکړئ یعنې یو کلیک د یو ټلیفون څخه وکړئ بل کلیک د بل ټلیفون څخه وکړئ او په همدې ترتیب سره تاسو خپل کلیکان پوره کړئ تر 15 تر 16 کلیک اضافه مه کوئ ځکه اوس اډسنس ډېر اسانه بندېږي خو کله چې تاسې کلیکان کوئ څنګه یې کوئ په اصطلاح راولاړ شئ یو کلیک د یو ټلیفون څخه وکړئ بل کلیک د بل ټلیفون څخه وکړئ پرله پسې دریم کلیک د بل څخه فرض کړئ 15 کلیکه کوئ 15 سره کلیکان چې مو خلاص کړله د هغه څخه وروسته راولاړ شئ قرار وي پی ان چینج کړئ مثال په توګه بل هېواد ته یې واړوئ د هغه څخه صرف مازې اعلانات اړوئ کلیکوئ یاستې مه اعلانات اړوئ کلیکوئ یاستې مه نو ستاسې به هم اتومات سی ټي آر راکښته سي او همدارنګه به هم امپریشن سی ټي آر دواړه به مو اتومات راکښته سي ګرانو ملګرو کوم وخت چې تاسې کلیکونه مکمل کړل یعنې نور کلیک نه کوئ ستاسې سی ټي آر به باید چې 0.90 0.80 یعنې تر یوه لوړ نه وي او همدارنګه امپریشن سی ټي آر مو 2 1.5 یعنې تر 3 هغه امپریشن سی ټي آر مو باید چې لوړ نه وي نو بیا زموږ ستاسې اکاونټ چیش کېدلی سي محفوظ پاتې کېدلی سي دا خو یوه خبره دا په هغه صورت کې که چیرې تاسې خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسې وي پی ان سم کنیکټ کړئ وي پی ان په سمه توګه سره کنیکټ کړئ داسې نه چې تاسې وي پی ان کنیکټ کړی وي او همدارنګه کله چې تاسې راسئ کلیک وکړئ خو چې بیا ګورئ هغه کلیک فرض کړئ تاسې د امریکا څخه کنیکټ کړی وي چې بیا هلته په کانټریز په پارسنس کې وګورئ کلیک د بل ملک څخه سوی وي دا د اکاونټ لپاره 100% کې خطر دی تاسې وي پی ان سم کنیکټوئ سم وي پی انونه پیدا کړئ یعنې د خراب وي پی انو څخه کلیکونه مه کوئ سم وي پی ان استعمال کړئ تر څو ستاسې اډسنس کنټرول وساتل سي ډېری داسې ملګري ستا ما ته پوښتنه کړې ده وایي زه کلیک د یوه ځای څخه وکړم خو چې په کانټریز کې وګورم هغه هلته بل هېواد څخه کلیک سوی نو دا ټوله د ټلیفون او همدارنګه د وي پی ان مشکل دی وي پی ان سم نه کنیکټ کړي یا وي پی انونه سم وي پی انونه پیدا کړي اکثره وي پی انونه یې سم کار نه کوي تر ټولو ښه وي پی ان چې زه درته ښیم پي سي پون دی پي سي پون تر ټولو ښه وي پی ان دی هغه سم کار کوي په سم موبایلو کې تاسې کلیکونه وکړئ نو انشاءالله تعالی د دغه مشکل سره به نه مخامخ کېږئ ګران دوستانو د نن ورځ درس همدومره و خدای جوړ کړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي په راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته د بیټکوین درس شروع کوم چې دا نن ورځ بیټکوین څخه هم خلک په میلیاردو پیسې ګټي ګران دوستانو دا ډېر مهم شی دی بیټکوین خپله درته پېژنم چې څه دی په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله مکمل تفصیل پر درکوم نو تاسو زما سره مله پاتې سئ نو خدای جوړ کړي چې تر دې ځایه پورې مو څه زده کړي وي بیا هم ګران دوستانو ته همدغه ویډیو کوم چیرې خوښه شوه لایک یې کړئ کومه پوښتنه لرئ تر همدغه ویډیو لاندې کمنټ ولیکئ او همدارنګه چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بیا پورې الله مل مخته ښه وخت ولرئ